دا ډیره مهمه ده، موږ تاسو باندې دا لازمي ده. اول 4 تکبیر دی په دې کې. د دې نه مخکې لوی مشکل زمونږ عوام ورونو ته بعضو خلکو جوړ کړی وي د نیت، او دا په یو دا پړپړه ورته وایي چې د ټول مونځ هغه نیت ګران دی. هغه طریقه صحیح نه ده عزتمندو. صحیح طریقه دا د نیت همدغه نیت دی کوم چې د فرض مونځ دپاره موږ نیت کوو، د نفلونو دپاره موږ نیت کوو. مړه کېښودل شو، جنازه ودرېږي، دقسې به زړه کې راولي چې دقه ورور مسلمان دی او یا خور مسلمانه ده، په دې باندې زه جنازه کوم، دقه نیت دی. ټیک شو. بیا به الله اکبر امام وکي. امام چې الله اکبر وکړو ته به هم الله اکبر وکي. نو د دې نه بعد به داسې وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین پورې به وي. یو صورت به هم ورسره وي، قل هو الله احد دی ویله، انا اعطیناک کوم چې مختصر صورت و هغه به ورسره وي. امام به الله اکبر کوي، الله اکبر چې بیا وکړو ته به هم الله اکبر وکي. ټیک شو. هغې نه بعد به بیا درود وي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. هغه درود کوم چې موږ په دې منځ کې وو دقه پکې ویل کېږي، دې کې زیادت کمیه پکې هېڅ هم نشته دی. دا چې ویل د دې نه بعد دریم تکبیر امام کوي الله اکبر، ته به هم الله اکبر وکړو. بیا دعا وایي. ډېرې دعاګانې د هره دعا سړی ویلی شي، خو چې کومې دعاګانې نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل وي هغه ډېرې افضله وي. یو په هغې کې مشهوره دعا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. دا دعا دا یاده کوي عزتمندو. دینه نور اسانه مشته، خو دا مشهور ده کېدای شي ډېر مسلمانان یاد وي. دا یاده کوي، لږ لږ یاده کوي، یاده به هم شي. د دې نه بعد بیا امام الله اکبر څلورم الله اکبر کوي، تاسې هم الله اکبر وکړئ، بیا سلام اړئ. خو دې دعا کې بله مهمه خبره دا ده چې ډېر رونو ته یاده نه وي. نو که دا یاده نه وي دا مهمه خبره ده، دا فرض او لازمي نه ده چې دا به خامخا ټوله وي. کوشش وکړه چې ټوله یاده کړې، خو که ټوله یاده نه کړه دونه ښه یاده کړه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا. دا اسان یعنی څو چې د یادو هغونه ویوه، خو نور هم کوشش کوه چې یاده کړي، خو جنازه مه پرېږده او دغه صحیح نبوي طریقه ده.